دلته دغه ښکارونه ډېر راوړي خلک دا ډوډۍ چې پکې چې سوزي ورته وایي څوک ورته پیټار وایي دغه راوړي او نور مختلف شیشې دي یو رقم دا ستنې دي څنګه چې دا دستمال کې تاسو عکسونه واخیستل دې ته ستن وایي دا د پکتیا خلک دغه کله چې دوی دا خور او لور ودېږي دا ستن هم ورکوي او یا مثال د خبرې کومه کوژده وشي دا ستن کې بس څه میوه واچوي دغه کې دا دستمال کې او ګنډه کې ویسي دا هغوی دې ته ستن وایي خو دا اصل کې دستمال دی لکه که نه بس د کوټه کې راځوړندوي بس یو د کوټې یو ښایست او د روشن او دغه مختلف شي نه بس هر شی جوړوي دا ګوره څنګه چې تاسو ولیدل دا تاسو سمجھ چې کښتۍ ده بس تاسو د کوټې ډیکوریشن دی نور کومه دغه پکې نشته دا غاړې تاسو ولیدي عکسونه مو واخیسته دا بس پکې کمیس باندې لګوي افغاني ګنډ دی لباس دی دا لستوڼي دا ولي دي دغه لستوڼي دي بیا دا شیشې دي دغه دي دا دې ته هم ستن وایي مثال د پکتیا خلک دا هم په دستمال باندې لګي دستمالونو باندې لګوي بیا د څلورو څنګونو ته یې وړې وړې ستنې لګوي منځ کې غټه لګوي یاره زحمت خو دومره زحمت غواړي چې دلته چا هم راوړي دي که نه نو چې یاره مونږ د سترګو د نظر نه موږ خلاص کړي وو دا د ډېر سخت کار دی داسې دا خو مناسب نرخ باندې دي بله دا چې په لاس باندې یو شی جوړ شي نو هغې باندې وخت هم ډېر لګي او هغه مضبوط وي کارخانه مثال د خبره په ګنټه کې 50-60 شي جوړوي دغه که نه او دا کوم چې دغه یې دا په لاس باندې مثال یو شی جوړېږي نو هغه خامخا مضبوط وي پایدار وي